د 2010 کال د سپټمبر په 18مه په تونس کې یو ځوان محمد البوعزيزي ځان ته اور واچوه. دغه پیښه د منځني ختیځ او شمالي افریقا په هیوادونو کې د خلکو د بېعدالتي، فساد، اقتصادي بېوزلۍ او سیاسي نظام پر وړاندې د پراخو سوله ییزو مظاهرو لامل شوه. البوعزيزي چې یو ځوان پلورونکی و، د پولیسو له ظلم او رشوت اخیستنې څخه ستړی شوی و. ځان ته یې اور واچوه او د همدې عمل له لارې یې د خلکو په زړونو کې د مقاومت اور بل کړ. د دې پیښې وروسته د تونس ولسي پاڅون پیل شو او د عربو د پسرلي لړۍ یې پرانیسته. ولسي خوځښتونه کولی شي په قوي ارادې او عزم سره لوی بدلونونه هم راولي. موږ په لومړۍ برخه کې د مهاتما ګاندي، د نیلسن منډیلا، د خدایي خدمتګارانو غورځنګ، د پښتون ژغورنې غورځنګ او د برلین دیوال په نړېدو یوه خپرونه جوړه کړې وه. که تاسو هغه نه وي لیدلي، کولی شئ دلته یې وګورئ. په نننۍ خپرونه کې به د عربو پسرلي او ولې ولسي خوځښتونه ناکامیږي په دې باندې خبره وکړو. زین العابدین بن علي د 1980 کال راهیسې د تونس ولسمشر و. هغه د سیاسي ازادۍ محدودولو، د بیان د ازادۍ سرغړونې او د فساد په اړه تورن و. د ابوعزيزي د ځان سوځونې وروسته د خلکو پراخو مظاهرو د بن علي رژیم نسکور کړ او هغه په 2011 کال په جنوري کې سعودي عربستان ته پناه یوړه. کله چې د تونس استبدادي نظام د زین العابدین بن علي په مشرۍ نسکور شو، واک لنډمهاله حکومت ته انتقال شو. لومړی واک د فواد المبزا په مشرۍ د لنډمهاله کابینې لاس ته ولوېد چې د نوي اساسي قانون جوړولو او د آزادو ټاکنو د ترسره کولو مسؤلیت یې درلود. د دې بدلونونو په پایله کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه او مطبوعاتو ازادي پراخه شوه، د بیان حقونه خوندي شول او د خلکو سیاسي ګډون ته نوې لار پرانیستل شوه. په 2014 کال په تونس کې نوی اساسي قانون تصویب شو چې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د دیموکراسۍ بنسټونه یې پیاوړي کړل. همدارنګه لومړی آزاد او عادلانه پارلماني او ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوې چې د تونس خلکو ته حکومت د ټاکلو حق ورکړل شو. د مدني ټولنو بنسټونه پیاوړي شول. د ولس څار د عدالت او شفافیت لپاره یې پراخ فعالیت پیل کړ. دغه تحول د تونس د عربو پسرلي یو بریالی بیلګه وګرځېده چې د سوله ییزو ولسي اعتراضونو له لارې د استبدادي رژیمونو په وړاندې څنګه ستر بدلونونه راوستل کیدای شي. مصر حسني مبارک له 1980 کال راهیسې تر 2011 کال د فبروري پورې د مصر ولسمشر و، خو د هغه اوږدمهاله واکمني د سیاسي مخالفینو پر وړاندې د ځپلو، د مطبوعاتو د ازادۍ محدودول، د بیان د حقونو تر پښو لاندې کول او د اقتصادي ستونزو له امله د خلکو د پراخې نارضایتۍ سره مخ شو. د 2011 کال په جنوري کې د مصر خلکو د پراخو سوله ییزو مظاهرو او 18 ورځو ولسي پاڅونونو له لارې خپل غږ پورته کړ او په دې وتوانېدل چې د مبارک رژیم نسکور کړي او واک پوځ ته وسپاري. له دې بدلونونو سره سره د مصر سیاسي او مدني ژوند بنسټونه نوي فرصتونه ترلاسه کړل. د سیاسي ګوندونو فعالیتونو ته زمینه برابره شوه، د مطبوعاتو او بیان ازادۍ پراخه شوه او د خلکو سیاسي ګوندونو ته نوې لار هم پرانیستل شوه. لیبیا معمر القذافي له 1969 کال راهیسې د لیبیا یو پیاوړی واکمن و او د خپل 42 کلن واک په ترڅ کې د استبدادي رژیم د سیاسي مخالفینو او بهرنیو پر وړاندې سخت دریځ درلود. د تونس د خلکو د بریا وروسته د لیبیا خلکو هم د سوله ییزو مظاهرو او ولسي پاڅونونو له لارې خپل غږ پورته کړ. لومړني اعتراضونه د بنغازي او د طرابلس په ښار کې پیل شول، خو د رژیم له سختو ځوابونو سره مخ شول چې وروسته کورنۍ جګړې ته زمینه برابره شوه. د امریکا او ناټو مستقیم ملاتړ د قذافي رژیم نسکور کړ. هغه په 2011 کال د اکتوبر په میاشت کې ووژل شو. په دې جریان کې ډیر لیبیاوي ولس د دې بدلون په پایله کې خواشیني شول، ځکه چې هغوی نه غوښتل هیواد یې بهرنیو ځواکونو لخوا اشغال شي او نظام یې د بهرنیو مداخلتونو له لارې ړنګ شي، بلکې دوی غوښتل یوازې خپل حقونه ترلاسه کړي. د قذافي وژل کېدل وروسته لیبیا د کورنیو شخړو، بېثباتۍ او سیاسي ناکراریو سره مخ شوه چې د خلکو لپاره د تلپاتې ثبات او سولې ترلاسه کول یې ستونزمن کړل. دغه تحول وښوده چې حتی ولسي پاڅونونه او نړیوال ملاتړ په ترکیب کې
د بهرنیو ځواکونو لاس لرل کولی شي د خلکو د اصلي موخو او هیلو خلاف پایلې رامنځته کړي. یمن علي عبدالله صالح له 1988 کال راهیسې د یمن واکمن و او د خپل اوږدمهاله واک په ترڅ کې د سیاسي مخالفینو پر وړاندې سخت کنټرول درلود. د 2011 کال په جریان کې د عربو پسرلي د لړۍ په توګه یې یمني ولس د بېعدالتۍ، فساد، اقتصادي ستونزو او سیاسي نظام پر وړاندې د پراخو سوله ییزو مظاهرو لړۍ پیل کړه. خلکو د صالح رژیم پر ضد په ښارونو لکه صنعا او ودن کې لاریونونه، غونډې او احتجاجي مظاهرې ترسره کړې. د دغه ولسي پاڅونونو فشار د صالح رژیم ته سخت تاوان ورساوه او هغه په 2012 کال کې له واک څخه استعفا وکړه او واک انتقال د خپل مرستیال عبدالربه منصور هادي ته وشوه چې هدف یې د سیاسي اصلاحاتو او د ملت ثبات ساتل و. په دې بدلونونو کې د یمن خلکو سیاسي ګډون پراخ شو، د بیان ازادي او سیاسي ګوندونو فعالیت ته زمینه برابره شوه، خو په عین حال کې هیواد د یاغیانو، سیاسي شخړو او امنیتي بېثباتۍ سره هم مخ شو. د یمن ولسي پاڅون وښوده چې حتی د سوله ییزو اعتراضونو او مدني مبارزې له لارې اوږدمهاله استبدادي واکمنانو پر وړاندې د بدلون راوستل امکان لري، خو د دوامدار ثبات او امن ترلاسه کول لا هم د ملي او نړیوالو هڅو پر مټ اوږده او پیچلې پروسه ده. د عربو د پسرلي څپې یوازې تونس، مصر، لیبیا او یمن پورې محدودې نه وې بلکې نورو هیوادونو ته هم خپرې شوې. په سوریه کې خلکو مظاهرې د بشپړه د رژیم پر وړاندې راپورته شوې چې وروسته د سخت او تریخوالي له امله په کورنیو جګړو بدلې شوې. په بحرین کې خلکو د دیموکراسۍ غوښتنې لپاره پراخې مظاهرې وکړې، خو د سعودي عربستان د پوځ په ملاتړ لخوا سختې وځپل شوې. په اردن کې خلکو د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو غوښتنه وکړه او پاچا عبدالله ځینې محدودیتونه بدلونونه ومنل. په مراکش کې هم د مظاهرو په پایله کې پاچا محمد د اساسي قانون اصلاحات اعلان کړل. په الجزیره کې هم ولسي فشار د اوږدې بیړنۍ حالت قانوني پای ته ورساوه. همدارنګه په کویت، عمان او سودان کې هم د خلکو مظاهرې وکړې، خو د حکومت د ځینو امتیازاتو او اصلاحاتو په نتیجه کې تر ډیره کنټرول شوې. خو په نورو هیوادونو کې لکه سوریه د جګړو او کورنیو شخړو له امله د خلکو غوښتنې پوره نه شوې کړای او وضعیت لا پسې پیچلی شو. خو په سوریه کې د عربو پسرلي څپه د 2011 کال په مارچ کې د سوله ییزو مظاهرو په بڼه پیل شوې وه او د هیواد ولسمشر بشپړه د 2000 کال راهیسې په سوریه واکمن و. خلکو مظاهرې د سیاسي اصلاحاتو او ازادۍ غوښتنې لرالې کولې، خو رژیم یې په وړاندې سخت دریځ غوره کړ. تر کلونو جګړو وروسته د 2024 کال د ډسمبر کې د بشپړه نظام سقوط وکړ او منځګړي حکومت لپاره لاره هواره شوه چې د سوریې لپاره یو نوی سیاسي پیل نښه ګڼل کیږي. د عربو پسرلي په ترڅ کې نړیوالې ټولنې د خلکو د غوښتنو ملاتړ وکړ. د تونس د بریا وروسته د دې هیواد د دیموکراسۍ پرمختګ د نورو هیوادونو لپاره د الهام سرچینه وګرځېده، خو په نورو هیوادونو کې لکه لیبیا، سوریه او یمن کې د جګړو او کورنیو شخړو له امله د نړیوالو هڅو سره سره وضعیت لا پسې پیچلی شو. ولسي خوځښتونه څنګه ناکامیږي؟ ولسي خوځښتونه د عدالت، بشري حقوقو او سیاسي مشارکت لپاره راپورته کیږي. اوږدمهاله بریا لپاره دوی اړتیا لري چې د خلکو ملاتړ، همغږي، مشري، نړیوال مشروعیت او د دولت فشار پر وړاندې مقاومت ولري. خو تاریخ ښایي چې حتی ځواکمن او نړیوالو ته الهام بخښونکي خوځښتونه هم د څو عواملو له کمزوري کېدو یا ناکامېدلی هم شي. هر ولسي خوځښت تر ټولو ستر ګواښ د دولت سخت سرکوب دی. حکومتونه هڅه کوي چې د نیولو، ورکولو، جعلي قضیو، رسنیو محدودول او فشارونو له لارې غورځنګ منځوي کړي. که ولس د ویرې له امله شاته شي، غورځنګ به یوازې پاتې شي. په پښتنو کې د باچا خان خدایي خدمتګارانو غورځنګ د دې ستر مثال دی. باچا خان چې د خپل 50 کلونو مبارزې 15 کاله د برټانوي استعمار او د پاکستان دولتونو په زندانونو کې تیر کړل، خو د هغه فلسفه د عدم تشدد او د مدني مقاومت غورځنګ دوام سبب شوه. د نیلسن منډیلا د اپراتید ضد د مبارزه هم ورته مثال دی. منډیلا 22 کلونو لپاره زنداني شو،
خو د هغه ثبات د سویلي افریقا د ولس مقاومت لا پسې پیاوړی کړ او نړیوالو پام یې ځان ته راواړوه. اوس مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران زنداني شوي، لادرکه شوي او ځینې د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو سره مخ دي او یو شمېر فعالان یې په بېرحمۍ سره هم ووژل شوي دي. د ولسي خوځښتونو د ناکامېدو بل علت د غورځنګ مشر او غړو ترمنځ د اهدافو پر سر فکري اختلافات دي. دا تر ټولو جدي ستونزه ده چې یو ولسي خوځښت له حرکت غورځولی شي او د دې ترڅنګ داخلي ویش د حرکت قوت کموي او حکومت لخوا د فشار پر وړاندې یې مقاومت کمزوری کیږي. په نړۍ کې د کیپیکې د ترکیه او ETA د هسپانیا مثالونه ښیي چې داخلي اختلافات د ولسي خوځښت د کمزوري کېدو سبب شوي دي. بل عمده علت دغه دی که دولت وکولی شي نړیوالو تقینات ورکړي چې غورځنګ د هیواد ضد، ترهګر یا تجزیه طلب دی، نو نړیوالو ملاتړ به ترې وځي. د هسپانوي ETA خوځښت د دولت لخوا د ترهګر په نوم وپېژندل شو. همدارنګه د ترکیې PKK ډله هم د ترهګرو په نوم وپېژندل شوه. په پښتون ژغورنې غورځنګ په PTM باندې هم ځینې وخت د پاکستان لخوا تورونه پورې کیږي چې د هند ملاتړ لري. دا ډول اقدامات د غورځنګ نړیوال مشروعیت له منځه وړي. د وسلو کارول او د استخباراتو ملاتړ که ولسي خوځښت یا وسلو په لور د دښمن هیوادونو ملاتړ ته لاړ شي، داخلي او نړیوال مشروعیت به یې له منځه لاړ شي. مثال د افغانستان ځینې جهادي ډلې د بهرنیو استخباراتو ملاتړ ترلاسه کړ، خو د کور دننه مشروعیت بیا له لاسه ورکړ. اقتصادي او ټولنیز فشار د ولسي خوځښت د کمزوري کېدو بل عامل دی. د اقتصادي ټولنیز فشار زیاتوالی، بېوزلي، روزګار نه درلودل، تعلیمي محدودیت او د ټولنیز ملاتړ کمښت په یمن او لیبیا کې د سوله ییزو مظاهرو پر مهال اقتصادي ستونزې او کورنۍ جګړې د خوځښت اوږدمهاله ثبات مخه ونیوله. په بحرین، مصر او ایران کې هم د اقتصادي محدودیتونو او ټولنیز فشار له امله ولسي خوځښتونه له ستونزو سره مخ شوي دي. تاریخ ښایي چې ولسي خوځښت بریا یوازې د حق غوښتنې پر بنسټ نه بلکې د دولت د ځپلو هڅو، داخلي اختلافاتونو، نړیوالو بېپامي، بهرنیو مداخلتونو او اقتصادي او ټولنیزو فشارونو پر وړاندې د خلکو مقاومت، یووالی، صبر او نړیوال مشروعیت پورې تړلې ده. د باچا خان خدایي خدمتګارانو غورځنګ، د نیلسن منډیلا د اپارتاید ضد مبارزه او د پښتون ژغورنې غورځنګ څرګندوي که دا عناصر نه وي، حتی یوازې حق غوښتنه هم له ستونزو سره مخ کوي. د وصال تلویزیون درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې زموږ د تاریخ د پاڼو دغه خپرونه مو هم راسره ولیده. هیله لرم چې په دې خپرونه کې مې تاسو ته غوره معلومات درکړي اوسي. تر بیا مو زه احسان کمال په خدای سپارم.